بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو او معززو طلباء کرامو، مون او تاسو ته دا خبره د لمر په شان ښکاره ده چې په عربي کلام کې په عربی ژبه کې د ټولو نه زیات استعمالیدونکي اشیا هغه مضاف او مضاف الیه دي. چې یو شخص مضاف او مضاف الیه نوی پیژندلی، نو هغه کله هم د مرکب اضافي ترکیب او معنا په صحیح طریقې باندې نشي کولی. نو په نن درس کې به مونږ د مضاف او مضاف الیه د پیژندلو 14 نښې او علامې ووایو. یو انسان ته چې دغه 14 نښې او علامې یادې وي، نو انشاء الله الرحمن هغه به بیا کله هم د مرکب اضافي په پیژندګلو کې دارنګې د مضاف او مضاف الیه په پیژندګلو کې غلطي نه کوي. نو نن درس زمونږ د دې مضاف او مضاف الیه د پیژندلو نښو په باره کې دی. په نن درس کې به موږ 14 نښې او علامې د مضاف او مضاف الیه ووایو. انشاء الله الرحمن باقی چې کمی علامې د مضاف او مضاف الیه دي هغه به بیا په بل درس کې ووایو. نو راځئ د مضاف او مضاف الیه اوله علامه او نښه دا ده، کله چې په یو ځای کې دوه اسمونه وي، په اولنی اسم الف لام نه وي او په دوهم الف لام وي، نو عموما دا مضاف او مضاف الیه جوړیږي. په دې شرط چې اولنی اسم د څه شي نوم نه وي، دا شان اسم اشاره او ضمیر هم نه وي. نو دا اوله نښه او علامه د مضاف او مضاف الیه ده. دته قاعده هم تاسو ویلی شئ. نو اوله نښه او علامه څه شوه چې کله په یو ځای کې دوه اسمونه راغلل او په دغې دوه اسمونو کې چې کم اولنی اسم دی په هغه باندې الف لام نه وي او کم چې دوهم اسم دی په هغه باندې الف لام راغلی و، نو عموما اکثر دا په خپلو کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. کم چې اولنی اسم دی چې په هغه باندې الف لام نه وي هغه مضاف وي، او کم چې دوهم اسم دی چې په هغې باندې الف لام وي هغه مضاف الیه وي. خو د دې دپاره شرط دا دی چې اولنی اسم د کوم څیز نوم نه وي، او دغه شان اولنی اسم دا اسم اشاره هم نه وي او دغه شان ضمیر هم نه وي. راځئ د دې مثال وایو. د دې مثال دی لکه مثلا کتاب الطهارة. دا کتاب الطهارة، نو په کتاب الطهارة کې ګورئ دوه اسمونه دي، یو کتاب دی دوهم الطهارة دی. اوس په دې دواړو اسمونو کې چې کوم اولنی اسم دی چې کتاب دی، په دې کتابو باندې الف لام نشته دی او نه دغه کتاب د یو خاص څیز نوم دی، دارنګې نه دا کتاب ضمیر دی او نه اسمی اشاره ده، او کوم چې دوهم اسم دی چې طهارت دی په دې باندې الف لام دی. نو اوس منګه قاعده کې ویلې چې کله په دوه اسمونه یو ځای کې راشي جمع شي په اولني اسم باندې الف لام نه وي په دوهم وي، نو دا عموما مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو کتاب دا مضاف دی، کتاب څه شو مضاف، او الطهارة دا مضاف الیه جوړ شو. دارنګې رب العالمین چې کوم دا دوهم مثال دی. په دې مثال کې هم وګورئ دوه اسمونه دي، یو رب دی دوهم عالمین. په دې دواړو کې چې کوم اولنی اسم دی چې رب دی، دا نه د چا نوم دی
او دارنګې نه اسم اشاره ده او نه ضمیر دی او نه پې الف لام شته دی. کوم چې دوهم اسم دی چې عالمین دی په ده باندې الف لام شته، نو دا په خپلو کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. رب مضاف دی او العالمین ورته مضاف الیه. دغه شان کتاب الزکات هم دی په شان د کتاب الطهارت، دې کې څه مشکل نشته. نو دا وه اوله نښه او علامه او اوله قاعده د مضاف او مضاف الیه په باره کې. راځئ دوهمه نښه ووایو د مضاف او مضاف الیه. دوهمه نښه دا ده کله چې د یو اسم نه وروستو ضمیر راشي نو دا په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. اسم راغلی وي، د دې اسم نه وروستو چې دی څه راغلی وي؟ ضمیر راغلی وي. نو خو په دې اسم باندې به الف لام نه وي، نو دا په خپل منځ کې بیا څه جوړیږي؟ مضاف او مضاف الیه. راځئ د دې مثال هم وایو. د دې مثال دا دی، اولنی مثال فی صلاتهم. په دې فی صلاتهم کې صلات اسم دی او هم چې دی هم ضمیر، دا ضمیر دی دا هم. نو اسم راغی، د اسم نه وروسته ضمیر. مونږ ویلې کله چې یو ځای کې اسم راشي د دې اسم نه وروسته ضمیر وي نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو صلات مضاف دی هم ضمیر مضاف الیه دی. دا شان علی قلوبهم کې قلوب اسم دی وروسته ضمیر دی هم ضمیر، نو د دې قلوب اضافت ضمیر ته شوی. ربکم کې رب اسم دی الف لام پې نشته دی او وروسته بل اسم راغلی چې کوم ضمیر دی، نو د دې اولنی اسم چې رب دی د دې اضافت ضمیر ته شوی. نو دا و دوهمه قاعده، نو رب مضاف کوم ضمیر مضاف الیه جوړ شو. راځئ درېیمه نښه او علامه او قاعده د مضاف او مضاف الیه باره کې وایو. درېیمه نښه او علامه دا ده کله چې په یو ځای کې درې اسمونه وي، په اولنیو دوه اسمونو باندې الف لام نه وي او درېیم ځای کې الف لام وي، نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه وي. یو ځای کې څو اسمونه راغلي وي؟ درې اسمونه وي. درې اسمونه وي. په دقې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په دې دوه اسمونو باندې الف لام نه وي او کوم چې درېیم ځای کې اسم دی، کوم چې درېیم اسم دی په هغه درېیم اسم باندې الف لام راغلی وي، نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. د دې مثال دی لکه من ورثة جنة النعیم. په دې مثال کې ګورئ، من ورثتی، ورثتی یو اسم دی، جنت دا دوهم دی، نعیم دریم دی. درې اسمونه راغلل. په دې درې اسمونو کې اولنی اسم ورثه دی، په دې ورثتی باندې الف لام نشته دی. دارنګې دوهم دی جنتی، په دې الف لام نشته دی. کوم چې دریم اسم دی په هغې باندې الف لام دی. مونږ ویلې چې په کوم ځای کې دقسې درې اسمونه راشي چې په هغه درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په هغې دوو باندې الف لام نه وي او په دریم باندې وي، په دریم اسم باندې، نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو ورثتی مضاف، جنتی مضاف الیه مضاف، النعیم دا مضاف الیه. نو مضاف سره د مضاف الیه نه، جنت مضاف، النعیم دا مضاف الیه و، نو دا مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شه د ورثتی دپاره. صحیح شو؟ دقه شان باب صلات العیدین هم دی. ګورئ درې اسمونه دي، یو باب دی، دوهم صلات دی، دریم عیدین دی. نو اوس په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي، دا اولني دوه اسمونه باب او صلات، په دې دواړو باندې الف لام نشته دی. کوم چې دریم اسم دی چې العیدین دی په دې باندې څه شی دی؟ الف لام دی. نو دا هم دا درې واړه په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. باب مضاف، صلات دا مضاف الیه مضاف او العیدین دا مضاف الیه دی صلات دپاره. بیا صلات او العیدین چې دا مضاف مضاف الیه دی دا بیا مضاف الیه جوړ شو د الباب دپاره. دقه شان من کلام سید المرسلین هم دی.
دا و درېیمه نښه او علامه د مضاف او مضاف الیه. څلورمه نښه او علامه د مضاف او مضاف الیه دا ده کله چې په یو ځای کې درې اسمونه وي. په یو ځای کې څو اسمونه راشي؟ درې اسمونه. په دې درې اسمونو کې په اولنیو دوه اسمونو باندې الف لام نه وي او درېیم ځای کې ضمیر وي. درېیم ځای کې څه راغلی وي؟ ضمیر وي. نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه وي. ګورئ په درېیمه قاعدې کې دا خبره موږ وویلې چې یو ځای کې درې اسمونه وي خو په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په هغو باندې الف لام نه وي او په درېیم ځای کې الف لام والا اسم وي. خو دلته په څلورمې کې هم څه وویلې چې په یو ځای کې درې اسمونه وي خو په دې درې اسمونو کې په اولني دوه اسمونو باندې الف لام نه وي په درېیم ځای کې څه وي؟ ضمیر وي. نو دا هم په خپل منځ کې څه جوړېږي؟ مضاف مضاف الیه جوړېږي. د دې مثال دی د درېیمې قاعدې د څلورمې قاعدې او د څلورمې نښې دا اخراج اهله و اخراج اهله. ګورئ اخراج دا یو اسم شو، اهل دوهم اسم شو او دا آخر کې چې کوم ضمیر دی ها دا درېیم شو. درې اسمونه راغلل. په دې درې اسمونو کې چې کوم اولنی اسم دی اخراج په دې باندې الف لام نشته، په دوهم چې اهل دی په دې هم نشته، خو درېیم اسم چې کوم دی هغه ضمیر دی. نو موږ وویل چې په کوم ځای کې دقه شان درې اسمونه راغلي په دې درې اسمونو کې اولني دوه اسمونو باندې هغه الف لام نه و په درېیم اسم باندې او درېیم اسم چې دی هغه ضمیر و. نو دا په خپل منځ کې څه جوړېږي؟ مضاف مضاف الیه. نو اخراج مضاف شو، اهل دا مضاف الیه مضاف شو، آخر کې چې کوم ضمیر دی حاضر هی دا ورته مضاف الیه د اهل دپاره شو. بیا اهل مضاف سره د خپل مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه جوړ شو د اخراج دپاره. دقه شان به بعضې ذنوب هم دی، بعض یو اسم دی، ذنوب دوهم اسم دی، دواړو باندې الف لام نشته، آخر کې هم ضمیر دی. نو دا په خپل منځ کې څه جوړېږي؟ مضاف مضاف الیه. دا شان کلمتو ربک دی، کلمتو یو اسم، رب دوهم او درېیم اسم کاف دی چې دا څه شی دی؟ ضمیر دی. څلورمه نښه هغه دا ده کله چې په یو ځای کې څلور اسمونه وي. په یو ځای کې څو اسمونه راشي؟ څلور اسمونه راشي. په لومبنیو درې اسمونو باندې الف لام نه وي. چې کوم اولني درې اسمونه دي په هغو باندې الف لام نه وي او په څلورم باندې وي کوم چې څلورم اسم دی په هغې باندې څه شی وي؟ الف لام راغلی وي، الف لام پې وي. نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. د دې مثال دی لکه ومعرفة مقدار رأس المال. ګورئ اسمونه شمارئ دلته. اول دی معرفتو دا یو اسم، دوهم دی مقدار، درېیم دی رأس، څلورم دی مال. کم چې اولني درې اسمونه دي چې معرفت دی، مقدار دی، رأس دی، په دې درې واړو باندې چې دی الف لام نشته دی. کم چې څلورم اسم دی مال په دې باندې الف لام دی. نو دا هم دا څلور واړه اسمونه په خپل منځ کې څه جوړېږي؟ مضاف مضاف الیه. صحیح شو؟ دا وه پنځمه نښه او علامه د مضاف او مضاف الیه. شپږمه نښه او علامه د مضاف مضاف الیه دا ده کله چې په یو ځای کې څلور اسمونه وي په لومبنیو درې اسمونو باندې الف لام نه وي او په څلورم ځای کې ضمیر وي. هلته الف لام وي. پنځمې نښې کې موږ څه ویلې چې په څلورم ځای کې څه شی وي؟ په څلورم ځای کې چې کوم اسم وي په هغه باندې الف لام. خو دلته څه وایي چې په څلورم ځای کې ضمیر وي. څلورم اسم چې کوم وي هغه څه وي؟ ضمیر وي. نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. د دې مثال لکه بعض آیات ربک. اسمونه اول وشمارئ. یو بعض دی، دوهم آیات دی، درېیم رب دی، څلورم کاف دی. څلور اسمونه شول. څو؟ څلور. څلور اسمونه دي. اوس په دې څلورو کې چې کوم اولني درې دي چې بعض دی، آیات دی، رب دی، په دې درې واړو باندې الف لام نشته.
کوم چې څلورم اسم دی هغه دی ضمیر چې کاف دی کاف ضمیر دا څه دی ضمیر نو موږ وویلې چې په یو ځای کې څلور اسمونه راغلي وو په اولني درې اسمونو باندې الف لام نه و په څلورم ځای کې چې کوم اسم و هغه ضمیر و نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي راځئ شپږمه نښه مو ویلې اومې نښې او علامې د مضاف الیه ده هغه دا ده کله چې په یو ځای کې پنځه اسمونه وي په لومبنیو څلور اسمونو باندې الف لام نه وي او په پنځم اسم باندې الف لام وي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي اسمونه څو وي پنځه اسمونه وي پنځه یو ځای کې خو چې کوم اولني څلور اسمونه دي په هغو باندې الف لام نه وي په پنځم اسم باندې الف لام راغلی وي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي د دې مثال دی لکه باب متابعت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ دکې یو اسم دی باب دوهم دی متابعت دریم دی اصحاب څلورم دی رسول پنځم دی لفظ الله پنځه اسمونه شو اسمونه څو شول پنځه خو ګورئ کم چې اولني څلور دي چې باب دی متابعت دی اصحاب دی او رسول دی په دې څلورو باندې چې دی الف لام نشته دی کم چې پنځم دی چې لفظ الله دی په دې باندې الف لام راغلی دی موږ وویلې کله چې په یو ځای کې دغه شان پنځه اسمونه راغلي وو چې په هغو پنځه اسمونو کې په اولنیو څلورو اسمونو باندې الف لام نه و په پنځم و دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي اومه نښه او علامه مو ویلې اوس راځي اتمه نښه او علامه د مضاف الیه باره کې وایو هغه دا ده کله چې په یو ځای کې پنځه اسمونه وي په لومبنیو څلورو اسمونو باندې الف لام نه وي او پنځم ځای کې ضمیر وي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي اسمونه یو ځای کې څه وي پنځه خو چې کوم اولني څلور اسمونه دي په هغو باندې څه شی نه وي الف لام نه وي او کوم چې پنځم اسم دی هغه څه شی وي ضمیر وي ضمیر نو دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي د دې مثال دی لکه جمیع مدت انقطاع رؤیتی په دې کې چې دی پنځه اسمونه دي یو جمیع دی دوهم مدت دی دریم انقطاع دی څلورم رؤیت دی پنځم اخره کې یا ده صحیح شو څه ده یا نو دا پنځه اسمونه دي په دې پنځه اسمونو کې چې کوم دغه اولني څلور اسمونه دي په دو باندې چې دی الف لام نشته دی او کوم چې پنځم اسم دی هغه څه شی دی ضمیر دی چې یا ضمیر دی د واحد متکلم لپاره راځي نو موږ ویلې چې کله هم داسې یو ځای کې پنځه اسمونه چې دی هغه جمع شول په دې پنځه اسمونو کې په اولنیو څلور اسمونو باندې الف لام نه و او کم چې پنځم اسم دی هغه ضمیر مو و نو دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي نو دا اتمه نښه نهمه نښه د مضاف الیه دا ده کله چې د اسم اشارې څخه مخکې یو اسم بغیر د الف لام څخه موجود وي نو دا هم عموما په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي یو ځای کې اسم اشاره راغلی وي د دې اسم اشارې نه مخکې یو بل اسم راغلی وي خو دغه اسم باندې الف لام نه وي موجود الف لام پې نه وي راغلی بغیر د الف لام نه وي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي مثال یې در واخله لکه ومکر اولئک هو یبور په دې کې ګورئ دا مکر دا اسم دی الف لام پې نشته دی د دې نه وروسته اولئک اسمي اشاره راغلی ده دا اولئک چې دی دا څه شی دی اسمي اشاره ده صحیح شو نو موږ وویلې چې کله دغه شانتې دوه اسمونه جمع شول چې اولنی اسم بغیر د الف لام نه و دوهم اسم هغه اسمي اشاره وه نو دا په خپل منځ کې څه جوړیږي مضاف الیه جوړیږي صحیح شو مکر مضاف اولئک دا مضاف الیه دا شان بیا اسماء هؤلاء اسماء اسم دی بغیر د الف لام نه دی د دې نه وروسته اسمي اشاره هؤلاء راغلی ده مضاف الیه جوړیږي خپل منځ کې لسمه نښه او علامه د مضاف الیه دا ده کله چې د اسم اشارې څخه مخکې دوه اسمونه
بغیر د الف لام څخه راشي نو دا هم عموما په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. داسې به یې لنډ ووایو. په یو ځای کې درې اسمونه موجود شي، درې اسمونه راغلل، په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په هغې باندې الف لام نه وي، دریم اسم هغه اسم اشاره وي، نو دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. د دې مثال دی لکه وانما التزم وصف باب هذا. په دې کې چې دی ګورئ وصف دا یو اسم دی، باب دا دوهم اسم دی، هذا دا دریم اسم دی، درې اسمونه راغلل. خو په دغې درې اسمونو کې اولني چې کوم دوه اسمونه دي چې وصف او باب دی په دې دواړو باندې الف لام نشته، بغیر د الف لام نه دي. او دریم ځای کې چې کوم اسم دی چې هذا دی هغه اسمي اشاره ده. موږ ویل چې کله هم داسې یو ځای راشي چې په هغې کې درې اسمونه وي، په دې درې واړو اسمونو کې چې دی کم اولني دوه اسمونه وي هغه بغیر د الف لام نه وي، په الف لام پې نه وي، او دریم ځای کې اسم اشاره وي، نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. 11مه نښه او علامه دا ده کله چې د اسم اشارې څخه مخکې درې اسمونه بغیر د الف لام څخه راشي نو دا هم عموما په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. لنډ به یې داسې موږ ووایو چې په یو ځای کې څلور اسمونه راغلل، په دې څلور اسمونو کې چې کوم اولني درې اسمونه دي، درې اسمونه اولني څو اسمونه؟ درې اسمونه، په هغو باندې الف لام نشته دی، او کوم چې څلورم اسم دی هغه وي اسم اشاره، نو دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. مثال یې در واخله لکه وبیان اعتبار صفت ذلک الجزاء. په دې کې بیان دا یو اسم دی، اعتبار دا دوهم اسم دی، صفت دریم دی، ذالکه څلورم دی، څلور اسمونه راغلل. صحیح شو؟ خو کوم چې اولني درې اسمونه دي چې دا دي دا درې اسمونه بیان اعتبار او صفت په دې درې واړو باندې الف لام نشته، بغیر د الف لام نه دي. کوم چې څلورم دی چې ذالکه دا هغه اسم اشاره ده. نو موږ ویل چې کله هم دغسې یو عبارت په یو ځای کې راشي نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. صحیح شو؟ دا و 11مه نښه. 12مه نښه او علامه د مضاف مضاف الیه دا ده کله چې د اسم موصول څخه مخکې یو اسم بغیر د الف لام څخه راشي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. یو ځای کې اسم موصول راغی، د دې اسم موصول نه مخکې یو بل اسم موجود و خو په هغه اسم باندې الف لام نه و، بغیر د الف لام نه، نو دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. مثال دی لکه سبحان الذي اسرا بعبده. په دې کې چې دی سبحانه دا اسم دی، الف لام پکې نشته، بغیر د الف لام نه دی. د دې نه وروسته الذي اسم موصول راغلی دی، نو موږ وویلې کله چې د اسم موصول نه مخکې بغیر د الف لام نه کوم اسم موجود شي راشي دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. 14مه نښه او علامات دا د مضاف مضاف الیه کله چې د اسم موصول څخه مخکې دوه اسمونه بغیر د الف لام څخه راشي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. لنډ به یې داسې ووایو کله چې په یو ځای کې درې اسمونه جمع شول، درې اسمونه راغلل په یو عبارت کې، او په دغې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په هغې باندې الف لام نه وي، بغیر د الف لام نه وي. کوم چې دریم اسم دی هغه وي اسم موصول، نو دا هم په خپل منځ کې بیا مضاف مضاف الیه جوړیږي. د دې مثال دی لکه مثل ایام الذین خلو من قبلکم. دلته درې اسمونه دي، یو مثل دی، دوهم ایام دی، دریم الذین دی، دا درې اسمونه دي. په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي هغه بغیر د الف لام نه دي، الف لام پې نشته. کوم چې دریم دی هغه اسم موصول دی. موږ وویلې کله چې هم په داسې یو عبارت کې دغه رقم مثال راشي، عبارت راشي، متن راشي، نو چې په هغې کې اولني دوه اسمونه بغیر د الف لام نه وي، دریم چې کوم اسم وي هغه اسم موصول وي، دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. 14مه نښه او علامه د مضاف مضاف الیه دا ده کله چې د یو نوم څخه مخکې
بغیر د الف لام څخه کوم اسم راشي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. خو د دې دپاره شرط دا دی چې اولنی اسم دا به نکره وي. په یو ځای کې د یو نوم نه مخکې یو اسم راغی خو هغه بغیر د الف لام نه و الف لام نه و پې نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. صحیح شو. خو شرط د دې دپاره دا دی چې اولنی اسم دا به څه وي نکره وي. د دې مثال لکه کتاب الله، کتاب یو اسم، لفظ الله دا دوهم اسم دو اسمونه راغلل. صحیح شو. نو موږ قاعده کې ویلې چې کله د یو نوم نه مخکې بغیر د الف لام والا اسم راشي دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. دا قاعده به لنډه داسې جوړه کړو، دا نښه داسې به ووایو چې په یو ځای کله چې په یو ځای کې دوه اسمونه راغلل جمع شول، په دې دواړو اسمونو کې اولنی اسم بغیر د الف لام نه و او دوهم اسم دا نوم و نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. خو دې دپاره شرط بیا دا دی چې اولنی اسم دا به څه وي نکره وي. صحیح شو. پنځلسمه نښه او علامه دا ده کله چې د یو نوم څخه مخکې بغیر د الف لام څخه دوه اسمونه راشي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. نو دا به لنډه موږ دا قاعده داسې جوړه کړو کله چې په یو ځای کې په یو عبارت کې درې اسمونه موجود شول، درې اسمونه راغلل، په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي په هغې باندې الف لام نه وي، کوم چې دریم اسم دی هغه نوم وي د څه شي یا د چا نوم وي نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. مثال د دې دی لکه خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګورئ دلته درې اسمونه دي، یو خلف، دوهم رسول، دریم لفظ الله، درې اسمونه شول. په دې درې اسمونو کې چې کوم اولني دوه اسمونه دي چې خلف او رسول دی دا بغیر د الف لام نه دي، او کوم چې دریم دی چې لفظ الله دی دا نوم دی. موږ ویل چې کله هم داسې درې اسمونه په یو ځای کې موجود شول نو دا په خپل منځ کې څه جوړیږي مضاف او مضاف الیه. راځئ په نن درس کې د مضاف مضاف الیه اخرنۍ علامه او نښه وایو. هغه دا ده کله چې د یو نوم څخه مخکې بغیر د الف لام څخه درې اسمونه راشي نو دا هم په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. لنډ به موږ داسې وایو کله چې په یو ځای کې څلور اسمونه موجود شول، څلور اسمونه راغلل په یو عبارت کې، په دې څلور اسمونو کې چې کوم اولني درې اسمونه دي په هغو باندې الف لام نه وي، بغیر د الف لام نه وي، او څلورم اسم چې دی هغه نوم وي نو دا هم په خپل منځ کې څه جوړیږي مضاف او مضاف الیه. د دې مثال دی لکه باب قیام شهر رمضان. صحیح شو. دلته ګورئ څلور اسمونه دي، یو باب، دوهم قیام، دریم شهر، څلورم رمضان. څلور اسمونه شو. په دې څلورو کې چې کوم اولني درې دي باب، قیام او شهر، دا درې په دو باندې الف لام نشته دی. کوم چې څلورم دی رمضان دا نوم دی، څه دی نوم. نو موږ وویل کله چې هم داسې څلور اسمونه په یو عبارت یا په یو ځای کې موجود شول نو دا په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. نو دا و زموږ نننی درس چې په نن درس کې موږ د مضاف او د مضاف الیه د پیژندلو 14 نښې او علامې ویلې. انشاءالله الرحمن د دې چې کومې باقي نښې او علامې دي هغه به په راروان درس کې د الله په فضل، کومک او مدد سره وایو.